سلامونه دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې آیرلینډ لوبډلې ته په 15 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دغه لوبه کې ښه توپ اچونې ترڅنګ ښه توپوهنه هم وکړله چې د آیرلینډ لوبډله په ګونډو کړله او دغه لوبه ځینې وګټله. دغه لوبه تېره ورځ د پنجشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغاړي کې ترسره شوله چې د لوبې ټاس آیرلینډ لوبډلې وګټي او افغانستان ته د منډو بلنه ورکړه. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیا ډېر خوندور په زړه پورې سټارټ واخیستی. رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران یو نیم سل منډې ملګرتیا هم د افغانستان لپاره وکړه چې ډېره په زړه پورې زبردسته توپونه وکړله. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 310 منډې جوړې کړلې. د افغانستان لوبډلې په ګټه رحمان الله ګربز ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله چې 121 منډې جوړ کړلې. داسې ابراهیم ځدران بیا 60 منډې جوړ کړل. لوبډلمشر حشمت الله شاهدي بیا پوره 50 منډې جوړ کړلې. داسې محمد نبي اساخیل بیا چټکې 40 منډې جوړې کړلې. د 311 منډو هدف په تعقیب کې آیرلینډ لوبډلې ډېر خراب سټارټ واخیستی چې په 10 منډو کې 3 مهم لوبغاړي د لاسه ورکړي وو، خو ورپسې بیا 2 لوبغاړو ډېره خوندوره په زړه پورې ملګرتیا وکړله چې 170 منډې ملګرتیا یې وکړه. د دوی تر اوټ کېدو وروسته پرله پسې د آیرلینډ لوبډلې خپل لوبغاړي د لاسه ورکړله چې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره په 50 اورونو کې 215 منډې جوړ کړې. افغانستان دغه لوبه په 15 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ به دویمه نړیواله ورځنۍ سیالۍ سبا مازديګر ترسره شي. د دې لوبو لوبلړۍ کې افغانستان لومړۍ لوبه ګټلې ده، که سبانۍ لوبه هم افغانستان کرکټ ملي لوبډله وګټي د ورځنیو لوبو سیریز به د افغانستان په ګټه تمام شي. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په دویمه نړیواله ورځنۍ سیالۍ کې کوم بدلون راولي که بیا نه راولي؟ زما په نظر کوم بدلون خو نه پکښې راولي. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ ورځنۍ سیالۍ کې آیرلینډ لوبډلې ته ماته ورکړې ده. په دویمه نړیواله ورځنۍ سیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د تېرې لوبې د سکواډ سره لوبیږي. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره واوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.